د محبت په داوګیرو کې مشمار کړې کنه د محبت په داوګیرو کې مشمار کړې کنه زما جانانا ته مې ځان پسې بیمار کړې کنه د چا په سر چې ته ختلې د غرور په بام وي هغه سړی ترېنه په خپله راګزار کړې کنه. زه د نږدې ملګرو السلام علیکم، امید لرم چې روغ جوړ به منصور یم. خوږو ملګرو، نن زما په لاس کې دغه کتاب کم چې ماته شعرونه هم ویل قسم د زمونږ د ګران کشر عادل ارمان دی. دغه کتاب مارکیټ ته راغلی دی. زما او زما د ملګرو پکې بلا زیار او خواهش مو چې د په دغه کم عمرۍ کې دغه کتاب راشي او د هغه د شعر د خواږه چې کوم دی په دغه پښتون ولس باندې چې دی وشیندلی شي. د دې نه علاوه زما کتاب هم والی مه خرڅوه هم مارکیټ ته راغلی دی، په دویم ځل چاپ شوی دی، هغه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. د میلاوېدو درکونه چې کوم دی نو هغه تاسو په دغه سکرین باندې وینئ. او د دې نه علاوه د دې کتاب د مخکتنې دستوره چې ده هغه جوړه شوې ده. لوهار صاحب دوی ته ووایه ملګرو ته. د مخکتنې دستوره چې ده هغه په د روانې میاشتې په 10مه نیټه په ډاکټر عبدالقدیر خان سکول سیسټم فیض آباد کې کوم چې سیدو کیمپس دی په هغې کې به هغه کېږي وخت 1 بجه ورځ د اتوار. تاسو ټولو ته بلنه ده په پښتنه مینه باندې چې ټول راشئ.